دا کوټې دي تاسو په خپله ویل کوټې غورځېږي نورې بلنډه دا د سر وغورځېدله یا الله خیر یا الله خیر لیدونکو همدا شی به سخت زلزله ده یا الله خیر یا الله خیر دا کوټې مکمل دي غورځېدو په حالات کې دي الله دې ټول ساتنه وکړي دا وګورئ که خدای نه خواسته همدا اوس بیا زلزله شروع شوه نو شاید موږ هم پکې خپل ژوند د لاسه ورکړو دا لوټې وګورئ دا چې بیګانې زلزلې کې دا لوټې خطا شوي دي حیران به ورته پاتې شي طبیعي وباسي اوس په واقع سره موږ ډاریږو په دې باندې چې زلزلې امکانات په هره شیبه کې شته دا اوس چې دلته داخلي دمه نو ډېره سخته زلزله وشوه نو دا دیوالونه وګورئ لیدونکو دا هم ټول چاودېدلي دي دا وګورئ دا ځایونه هم د استوګن نه وتلي دي امارات موږ دا خواهش دی موږ سره د خیمو هغه وکړي کومک راسره وکړي خیمو موږ سبا لیدانې ولنو والدي من کره شل کوره ماښام دی ویلې کې سملي شل کوره ماښام په دې ویلې کې ما سره سملي الله دې فضل وکړي خزان خلک اوس هم اکثره له خپلو کورونو څخه وتلي دي دا کور دروازه تاسو ګورئ دا دننه خانه کلوب ده دننه چې دی برانډه پکې هم غورځېدلې ده ما ته ښکاري لري السلام علیکم لیدونکو ستړي مه شئ جوړ په خیر دا چې په دغه ورځو کې د افغانستان په ټولو ولایتونو باندې غمیزه ده بالخصوص په کونړ ولایت باندې چې هغلته ډېر انسانان شهیدان شول ډېر زخمیان شول کورونه ړنګ شول خلک بې کوره شول میندې بې بچیانو شوې نو دغسې غمیزې زموږ تاسو دپاره ډېر دردونکي دي دا چې بېګا بیا هم په ټول افغانستان کې زلزله وشوه خو مرکز یې د ننګرهار ولایت خیوې ولسوالۍ برق کاشکوټ او کوز کاشکوټ دی مرکز و نو په همدې خاطر باندې موږ هم دلته راغلو چې دغسې حال واخلو چې دلته څه دي څه شوي څه نه دي شوي دا چې ځینې کورونه ړنګ شوي دي د ځینو کورونو برنډې غورځېدلي ځینې داسې کورونه چې د هغې دیوالونه غورځېدلي دي ځینې کورونه بیا داسې دي چې د هغې کوټو چاودونه کړي دي خلک اوس هم اکثره له خپلو کورونو څخه وتلي دي دا کور دروازه تاسو ګورئ دا دننه خانه کلوب ده دننه چې دی برانډه پکې هم غورځېدلې ده ما ته ښکاري له دې ساحې نه او دا هم پکې غورځېدلی نن کوټې هم د استوګنې څخه وتلې دي او بله مهمه خبره دا چې د دغو کورونو اکثره د دیوالونه جګ دي
نو ولسی وګړي ډایریږي چې خدای نه خواسته دیوالونه په کورنۍ باندې راخطا نشي یو څو شیبې وړاندې هم د سخته زلزله وشوه په دې ساحه کې موږ موجود وو دلته اکثره ملګري وایي چې دلته شیبه په شیبه باندې زلزله کیږي او د زلزلې هغه اصلي مرکز اوس وخت کې دغه دی خدای نه خواسته که داسې پیښې دلته رامنځته کیږي نو حکومت باید دلته جدي پاملرنه وکړي لیدونکو دا چې په بیګا شپه سخته زلزله په بر کاشکوټ کې وشوه دا کور ګورئ چې د دې کور برنډې مکمله نړولې ده غورځولې ده کوټې هم کمزوري شوي دي دغې کوټې هم د دې مطلب په لنډ وخت کې داسې دي چې شاید وغورځي که بله زلزله راغله دا غورځېږي ځکه د هستوګن دپار نه دي دا چې ملګري ورباندې مصرف هم کړی و خو قسمت یې دا و چې زلزلې دا وغورځوه وروره سره ولاړ السلام علیکم وعلیکم السلام بسم الله الرحمن الرحیم د هر څه نه مخکې د پامیر ټلویزیون کارکوونکو ته سلامونه او نیکې خیلې زما نوم نور علي خان د خیوې ولسوالۍ د برکشکوټ کلي اوسېدونکی یم بس دغه حالت تاسو په خپله وینئ نو چې اوس د باران د باد و باران دپاره یو سرپناه هم نه لرو چې یو خیمه هم زموږ پکې ګزاره وشي دغه بچیان مې دي دغه مړ ته ناست دي سره مړ ته داسې یو سوری نشته دی چې زه د خپل بچي ورولم او هلته یې کښېنوم دغه کوټې دي تاسو په خپله ویل کوټې غورځېږي نورې برنډه دا د سار وغورځېدله دا سار وغورځېده که بیګانې زلزله کې دغه سار مانځه وخت شدیده زلزله شوه د هغې کې وغورځېدله دغه کوټې دي اوس دننه تاسو عکاسي وکړئ کوټې مکمل ختمې دي د څوک نه دي څوک خو په دې کې زخمي شوی او نه شکر الحمدلله چې بس مرګ جوړ پکې نه لرو خو بس دغه بس نور بېوسه د یو کټ اخیستلو موږ نه چې دغه یو چیوال ولته دغه کوټې چې موږ جوړو دا موږ ته ډېره مشکله ده زموږ د اسلامي امارت نه او د حکومتي چارواکو نه همدغه هیله ده چې یو خیمې کومک ولنی چې موږ سره وکړي چې موږ د باد و باران نه پې ځان بچ کړو مننه تا دې الله ژوندی لري خو د شکر ځای دا ده چې دلته څوک د دغه خاور لاندې شوي نه دي څوک زخمي شوي نه دي خیر دا خو مالي زیان دی الله په مطلب دې وخت درکړي چې دا بیا جوړ کړي صحیح ده خو بیا سخته دا چې د کورنۍ وغړی پکې د لاسه ورکړي لیدونکو دا چې بیګا د زلزلې اصلي مرکز همدغه ځای و نو تقریبا دلته کورونه زیات درزولي دي اکثره کورونه غورځولي دي نو په همدې اساس باندې څنګه چې کونړ ولایت د دغې غمیز سره مخ شو دا ځل د ننګرهار ولایت هم د دغسې غمیز سره مخ شوی دی نو په همدې خاطر باندې څوک چې وسه لري څوک چې مطلب غواړي چې مرسته وکړي د مرستې کولو لاسنیوي وخت همدغه دی په همدغه ورځ راشي مرسته وکړي د خپلو هیوادوالو لاس ونیسئ دلته اکثره کورونه داسې دي چې وران شوي نه دي خو د ورانېدلو په حالات کې دي که خدای نخواسته دوهم ټاک یا دریم ټاک زلزله بیا وشوه نو شاید د کورنۍ غړي هم پکې وفات شي دلته اکثره خلک دا هڅه کوي چې د کورونو څخه باندې واوسېږي دلته اکثره خلک چې دی مطلب چې جګ دیوالونه د کور وي د هغې څخه وځي او په هغه ځای کې اوسېږي چې د هغې کور دیوالونه ټیټ وي دغه کوټې تاسو ګورئ چې تر ډېره حده پورې د ورانېدو سره مخ دي ډېرې کمزوري دي زه به هڅه دا وکړم چې تاسو د کیمرې پر سترګه باندې وښیم تقریبا بار زلزله کېږي دې ساحه کې راشه کیمرمن ته لږ زر راشه ځکه چې وخت هم چې زلزله بیا ونه شي ما ته کیمره مه راوړه دا وګورئ لیدونکو چې دا کوټې مکمل د غورځېدو په حالات کې دی الله دې ټولو ساتنه وکړي دا وګورئ که خدای نخواسته همدا اوس بیا زلزله شروع شوه نو شاید موږ هم پکې خپل ژوند د لاسه ورکړو دا وګورئ ګاډرې او دغه ځان مکمل وران شوي دا مو ګورئ لیدونکو نو دغه کوټې د اوسېدنې نه دي دلته تقریبا ځان دا کورونه دلته تقریبا په لسګونه کورونه په دغه ساحه کې د هستوګنې وړ نه دي خلک په ویر او په ډار کې د حکومت دا غوښتنه کوي که نور څه مرسته نه کوي تشې خیمې دې راکړي خو راسره پاتې شي موږ ډېر نه شو پاتې کېدلی او که دلته ډېر پاتې شي خدای نخواسته چې بیا زلزله ونه شي تاسو چې باندې حضور لیدونکو بیا هم سلامونه په همدغه شیبه باندې و زلزله بیا وشوه او ډېره تېز زلزله وه تاسو ګورئ چې زموږ د هېوادوالو کورونه په دغه حالات باندې دي دا درزونه وګورئ لیدونکو چې په هر دیوال کې درز ښکاري همدارنګه دلته شیبه په شیبه باندې زلزله کېږي دا د بر کاشکوټ ساحه ده په واقع سره چې خلک ډېر خواشیني دي کاکا جان هم ورسره ولاړ دی کاکا ته دې خوا راشه کاکا السلام علیکم وعلیکم السلام جوړ په خیر په دې ځای کې اوسېږي الله دې وبخښي کاکا اوس خو زلزله بیا هم تکرار شوه خو تېزه زلزله وه ژوند ډېر سخت دی ډېر سخت دی ډېر مشکل دی بس موږ نور خیمو ته تیار چې خیمې ووو لکه کوټو کې شپې موږ نه تېرېږي هغه کوټه ته وګوره چې ما ولسترې ورکړي دي
د ستونو په ذریعه مې کلکه کړې ده. موږ ډېر بېوسه یو، لږ نه چې ډېر بېوسه یو. دا ځای خو تقریبا ډېر پخوانی ځای دی. دا ځای خو پخوانی دی. څنګه چې دا ستاسو کور پخوانی د وړې کورونه اکثره پخواني وي او ډېر پخواني شته دی. او تر اوسه پورې دلته دا بېګا سخته زلزله وشوه، کوم کور غورځولی او دې ځای کې زه به ته نور هم وښیم. او زه به ته نور هم وښیم. دا خبره نه ده چې نږدې و کورونه غورځولي، کورونه غورځولي دي. او دا کور په خطا و حساب ده. دا نور داسې دی چې بس ډېر په مشکل سره موږ دې کې وخت تېروو. او هغه نوې کوټه چې مې وساده کړې ده، زه به ته هغه هم وښیم، هغه هم داسې وګورئ. الله دې فضل وکړي کاکا جانه. دا وګوره لیدونکو، هر دیوال چې دی مکمل د رسېدلی دی. زه خپل هم اوس په واقعیت سره موږ ډارېږو په دې باندې چې زلزلې امکانات په هره شیبه کې شته. دا اوس چې زه دلته داخلېدم نو ډېره سخته زلزله وشوه. نو دا دیوالونه وګورئ لیدونکو، دا هم ټول چاودېدلي دي. دا وګورئ، دا ځای هم د استوګنې نه وتلی دی. موږ هم دا هڅه کوو چې ډېر د ورنږدې نه ځکه چې خدای نخواسته بیا زلزلې ټکان را نه شي. دا هم وګورئ تاسو، دا ده. نو زموږ هم د حکومت نه همدا غوښتنه ده چې دغه ساحو ته هم باید توجه وکړي، ځانګړې توجه ورته وکړي، ځکه چې دلته مقاومت نشي کولی. دا دیوال وګورئ، تاسو ګورئ، نو دا دیوال به څنګه ټینګ شي؟ دا دیوال نیمې ملاست دی او لاړې هم مات دي. نو موږ هم بس دا هڅه کوو چې دې ځای نه ووځو. کاکا جانه تر اوسه پورې کوټه ګورئ، هلته به هم ورشو. دا راته وایي تر اوسه پورې څو زلزلې دلته شوي دي؟ دلته خو د بېګا راهیسې څو زلزلې دلته وشوي؟ د بېګا نه دي پر تقریبا دا 10مه زلزله ده چې دا ومندسې درزا شروع دی. هلته به اکثره ولسي وګړي دي، مطلب په دا ماښام چې شي که نه، دا ویلۍ نه ده. موږ دا ویلۍ دا کوټې لږې دیوالونه واړه دي. موږ کره 60 کوره ماښام دې ویلۍ کې سملي، 60 کوره ماښام په دې ویلۍ کې ما سره سملي. الله دې فضل وکړي کاکا جان. دا ځای نه بله ځای غورځام اوس دغه تری خو بس داسې دا درځونه ته تاسو وګورئ چې دې کې باندې چې باران وشو. دا دې بس ته وګورئ، دا ډېر مشکل دی. دغه دی کې دا بس دا ټول دی. او بل ټول دغه دعا وکړه چې الله پاک د عذاب نه موږ نه وساتي. والله چې پیغام ختم موږ شروع کړی دی، ولسي ختم دی، پوره ولسي ختم موږ کړی. اوس هم کلی مازدیګر د خیر بیا دی چې الله ټول مسلمانانو ته خیر پېښ کړي. امین. راځه کاکا جانه، که نور کورونه نږدې به موږ ورنږدې نه شته دی، شته دی. صحیح ده. درځونه ته وګورئ، دا لوبې وګورئ، دا چې بېګاني زلزلې کې دا لوبې خطا شوي دي. حیران به ورته پاتې شو، طبي وورسي. له دې څخه وروسته ژمی روان دی، بارانونه کېږي. نو دا لومړی خو د الله نه ډېر زارۍ دا کوو چې پروردګاره زلزله نه ودروه، ځکه دې زلزلو توان بنګلې هم نه لري. خو د دې خلکو ژوند ډېر کمزوری دی. دا وګورئ، چاودنه وګوره، دا وګوره. بیا په هره کوټه کې ښکته قیمت کته ورشوه، دې خاورو ته وګورئ، دومره خاورې پرتې دي. دې معنا چې چپ نه دا خاورې چې کومې ترې شوي دي، دا هغه خاورې دي. الله دې فضل وکړي. دا وګوره، دا ګوره د استوګنې کوټه ده. ښه دا ګوره المارۍ هم پکې، کټ هم پکې پروت دی، درې هم پکې پروت دی، پکې هم پکې راځېدلی. دا د استوګنې کوټه ده، خو اوس د استوګنې صفات هم نه کېږي، ځکه چې معمولي بله زلزله وشوه، خدای ناخواسته دا غورځېږي. موږ نه د ډېر مخ پاتې کېدلی، ځکه چې خطرات زیات زلزله بار بار کېږي، خدای ناخواسته کومه کوټه خطا نه شي. راځئ چې ځو. ستاسو نوم؟ انعام الله د پلان سیدولي د پرکاش کورو اوسېدونکی یم. داسې مشکلات یې وروره کلا خوسا ده او سرکانو قلا د زموږ نیکه جوړ کړی په یو مهماني زازوله ورکړي اوس موږ نیکه او اوس خدای تعالی موږ د ټینګ نه پکې بار اسه او امارات مې دا خوښ یم سره دغه کومک وکړي د سنم دی د خیمو کومک موږ سره وکړي. موږ دا کوټې خوساري، دا کوټه خوساره او دا کوټه خوساره او هغه کوټه خوساره. او اوس وخت تاسو زنانه چیرې دي؟ ماشومان زنانه موږ ولېږلي دي سننې بالکل موږ لېږلي خپلوانو کره او بل کله موږ لېږلي بس مجبور د شپې 2 بجې 2 بجې موږ بس نوځو په عذاب یې. امارات موږ دا خوښ دی موږ سره د خیمو هغه وکړي کومک را سره وکړي خیمو موږ سبا لیدل
صحیح جمع هم روان دی جمع را روان دی او یخني دا موږ دا خواهش د مارات لا بس موږ سره کومک وکړي. نو دغه ځوان سره دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه ورور ښه جوړي؟ شکر دی. ډېره مننه خوشحاله اوسېږي. دا کور دروازه بنده ده څنګه چل دی؟ او دا کور دروازه بنده ده دا دیوالونه جګ دي د کور چې کوم نفر دی بل زمونږ بل کور دی هلته تللی دی زمونږ د خپلوانو دی ځکه چې هغې حویلې هم غټه ده او بل چې جګ دیوالونه نشته دی نو خپل ځان ساتنې دپاره هلته تللی دي. دلته خو تقریبا شیبه په شیبه باندې زلزله کېږي ډېر بچت ورسره فضا وي. ولې نه ځکه ډېر فضا وي ځکه چې یو دیوالونه هم جګ دي او ور سره بس ټول خلک بار راوځي ځکه ځان ساتنه ده. نو بېګا زلزله ډېره زیاته وه که نه کمه وه؟ زیاته وه ډېره زیاته وه. دلته خو کوم ذهن ده وران کړی؟ یو برنډه ده او چتۍ سر دی دا دواړې راته ولي. او د ورځې څو پېرې زلزله وشوه؟ دا ورځې چې دا اتم دغه دی چې کېږي اتمه پېره. هلته لیدونکو ما یو ماشوم وکتله چې زلزله وشوله زلزلې څخه وروسته هغې زړه خرابه شو په اصطلاح دومره وډاره شو چې خپل ځان یې کنټرول نه شو کړی. نو الله دې په ټولو مسلمانانو باندې فضل وکړي. نو دغه زلزلې په اصطلاح دا د الله جل جلاله لوري دی او دا په انسانانو باندې یو امتحان دی او په څنګ کې دا چې د الله څنګه خوښ یا هماغسې ترسره کوي. نو مسلمانانو ته دا کول پکار چې باید دعاګانې وکړو. نو دغلته نور مشران هم کشران هم راسره دي. همدغلته یو ځوان هم ولاړ دی. السلام علیکم. ډېره مننه خوشحاله اوسئ. پیرودونکو د ځان ور وپېژنه. نوم یې عزت الله د خیو ولسوالۍ د برکاش کور کلي اوسېدونکی یم. دا څو ورځې کېږي دا پنځه شپږ ورځې چې شدید زلزلې دي. لکه زمونږ بعضې ځای کورونه داسې شته چې هغې دیوالونه جګ دي بیا موږ داسې یو خپلوان پیدا کوو چې د هغې دیوالونه ټیټ دي موږ هلته ورځو. نو چې هلته هم ورشي د زلزلې نه خدای نه شي دغه کیلی بچ کیلی خو د زړه د دغه دپاره تسلۍ دپاره موږ هغې خلکو بس دغه وروره د الله پاک امر دی. الله پاک امر دی. قبول دی. او بلکل دلته چې دی بېګا څو پېرې زلزله وشوه؟ شیره بېګا خو مشه داسې تقریبا نخني مې وي نخني چې ډېره تقریبا ډېر هغې زیات و بیا موږ هم کتل وایي چې مرکز یې داسې و نو هغې نه مې مسلسل روانې وي خو بیا سهار کې دوه وشول هغه ډېرې تېزې وي. اوس لږ مخکې مو زلزله لږ مخکې وشول هغه خو معمولي د هغې سره موږ عادت دي اوس لکه داسې شته ده چې چغنده وباسي د معمولي زلزلې سره عادت دی. او دلته خو چاته خو ځاني ځای نه دی اړولی. انشاءالله ځاني ځای نه دی خو مالي ډېره اوښتې مالي ورته اوښتې داسې ګرځېدل غواړي که نه. دلته چې دی دا اکثره کورونه زه فکر کوم چې دا نو د ټینګېدو نه دي. نه دې کې خو سختې وشوې دې کې اوسېدل نو نه کېږي او که بیا هم اوسېږو نو زموږ ځای نه نشته دی چې نه ځای نه یو. د حکومت نه مو غوښتنې څه دي چې څه باید وشي؟ حکومت نه ډېرې غوښتنې دي خو چې رالوي کړي مهرباني وکړي غوښتنه حکومت نه انشاءالله کومک موږ سره وکړي چې زموږ سره مثلا داسې کومک وشي چې دا ځای راله وګوري په خپل یې وګوري چې موږ تر څو نه یو په خپل یې وګوري بیا هغې ته په خپل اندازه کېږي چې دې شي چې دې ځای کې یو سړی تا ته ووایي چې ته دغه وکړه دا دننه څخه خو تا وینېدله چې ته یې وینې بیا تا ته پته لګېږي ته خو بهر ولاړې بلکل ما څوک نشته دی که نه زران نشته. ډېره مننه خوشحاله اوسېږي. الله دې عزت وکړه. غم دی په ټول افغانستان دی که د افغانستان د هر ولایت د هر ولسوالۍ وګړي ځورېږي وفات کېږي دا غم د ټول افغانستان دی. خو په دغه غم کې الحمدلله زموږ ځوانانو زموږ حکومت تر ډېره حده پورې منډه ووهله او څومره چې د انسانانو وسه کېږي باقي به زموږ هدف دا وي چې ټول انسانان راځي الله ته په سجدو شو د الله نه مطلب دغه عذاب د ودرېدلو مطلب تمه وکړو الله نه مطلب دغه دعاګانې وکړو چې الله پاک دا غضب ختم کړي. نو ځکه دا خو داسې نه کېږي چې یو پرې زلزله وشوه بیا وشوه او موږ تاسو کرار د غفلت په خوب ویده وو. کله چې الله پاک خفه شي نو زلزلې زیاتېږي. نو په همدې اساس باندې باید بېرته موږ خپل رب رضا کړو او د رب رضایت په هغه کې په سجده کې دی د رب رضایت چې دی هغه په توبه کې دی. نو کوم غلط کارونه غلط کړنې چې موږ کوو هر یو فرد د دې مسؤل دی چې هغه دغه کړنه پرېږدي انشاءالله الله تاسو باندې رحم وکړي. د زلزلې مرکز بر کاشکوټ او کوز کاشکوټ و خو د نیکه مرغه چې دلته چاته یې ځاني زیانونه نه دي اړولي خو متاسفانه د کورونو ځینې څنډې ځینې دیوالونه او ځینې مطلب برنډې غورځولي دي دا به هم جوړې شي خو انسانان مهم دي انسانانو قیمت هیڅوک هم نشي پوره کولی. نو په همدې خاطر باندې لیدونکو دلته موږ راغلو چې د دغې ساحې د خلکو احوال واخلو چې د دغې ساحې خلک په کوم حال کې دي. خدای نخواسته چاته خو مطلب زیانونه نه دی اخوتي. نو لیدونکو زموږ خپرونه په همدغه ځای باندې پای ته رسېږي. چا چې مرسته کېږي هغه څوک چې زلزله ځپلي دي هغه څوک چې کورونه کمزوري دي مرسته ورسره وکړئ. زموږ تاسو د افغان دوستۍ افغان پالنې هېواد پالنې احساس خبره چې موږ کوو همدغه ټیم او همدغه وخت دی. نو لیدونکو برنامه پای ته رسېږي تر بیا پورې زه سراج الدین پژواک او د کیمرې برخه کې انعام الدین انعام ملتی کوي. ښې چارې ښه وخت د الله په امان د یو آباد افغانستان په هیله.